د کلی ډاکټر اکثر په کلو کې پریکټس کوي، خاص کر په خپل کلی کې. تاسو په مخامخ راغواړم د کلی ډاکټر صاحب. حاجی د ټولو ناول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د پروګرام ته راغئ. یو تپوس درنه کوم چې تاسو د ډاکټري د کله راسي شروع کړې ده؟ بس نظر محمد چې کله نه په خبرت پیشي بس دا کار کوو. نه زما دا مطلب دی چې تاسو په هسپتال کې کار کړی دی؟ هو کوو، اوس هم کوو. اوس هم کوئ تاسو؟ جی جی. هغلته تاسو په کوم پوسټ باندې یې؟ هلته خو معلم. مطلب دا دی چې په هسپتال کې مالیتوب کې او په کلي کې ډاکټري کې؟ هو هم دا کار ټول کوي. نه ګوره ډاکټر صاحب ته خو په هسپتال کې مالیتوب کې اول ته دی په کلینیک باندې لیکلی دی بورډ MBBS. هو لیکلی مې دی. نو ته MBBS یې؟ هو یم. MBBS څه ته وایي؟ میر بادشاه بهادر شیر. دا میر بادشاه او بهادر شیر دا څوک دی؟ نو میر بادشاه زیم او بهادر شیر مې زوی دی. نه نو زوی دې هم ډاکټري کوي؟ هو ډاکټر دی. و په دې اتم کې زما په خیال څه شپږ ځله پیل شو مې راشه ډاکټري زده چې د پیسو په خوند پوه شي. نه نو ډاکټر صاحب دا هغه خپل کلینیک دی؟ نه کلینیک خو نشته، هغه موبلیل ډاکټر دی. موبلیل؟ ها موبایل ډاکټر. هو همدغه نو هغه کوم ځای کې ګرځي را ګرځي؟ هغه اکثر نو خو په سیکل باندې په پچې کې دارو کېږدي او په دې کلو باندې د خلکو خدمت کوي. یعنې کلي ته ورسي نو چغه کي چې د سر درد، د ګیډې درد، زړو چیترو سره سر په سر علاج وکړئ. نه ډاکټر صاحب هغه د ټیمانو چوارو والا دی که ډاکټر دی چې په زړو چپلو د خلکو علاج کوي؟ تو خدمت کوو پسې شکل یې کوو که نه. که موږ هم علاج په کلو کې ونه کړو ډاکټر خو ځي نه مرئ هلته. صحیح خبره ده. مطلب دا چې هغه په زړو چپلو او په ټیمانو میمانو او د چرګو پاګو باندې به هم هغه خلاص کي شپه د هغه ورځې یو بوډۍ علاج هېڅ چا سره نو د سره دارو ختم ورسره او په خدای چې د بې دم واچو ټیک شو او سره یو ګولی ورکه او به صرف دا ټپی ورته وي چې الله شا الله للی للو للی للو للی للو. نو هغه مریض ته الله وویل؟ ووی ورته هغه اوده شوه؟ بس هغه چې اوده شو بس اوس به د قیامت په ورځ پاسي. ډاکټر صاحب دا ډېره ناجیزه کوي چې په هسپتال کې مالیتوب کې یا چپړاسي توب کې یا دلیتوب کې او په کلو کې ډاکټري کوي. مطلب چې څومره مریضان تاسو ګورئ د هغه د شفا کېدو په ځای قبرستان ته لېږي. صبر وکړه. الو مې په کلینیک ناست زه نه یم پوزه یې خرابه ده بس د خپې رګ ورته ووه کټ که ورته د خپې دا رګ وو پیسې ورسره نشته او ټوپۍ دې ساره که دا ستاسو موبایل خو رنګ منګ ونه کو؟ نو جاهله سړی یې دا ټلی والا نه دا ګرېدو والا دی. ډاکټر صاحب هر څه چې دي که نه یو ځل درته بیا وایم چې دا کلو کې پریکټس پرېږدئ د دې خلکو ژوند سره لوبې مه کوئ. ټیک دا به ستاسو موږ سره ډېره مهرباني وي. نو چې څوک راشي وایي دا بلډ پریشر راته چیک کا نو چیک کوو به نه؟ نه ته بلډ پریشر په څه چیک کوې؟ زه چوس په پټه باندې او هغه د چوس پټه دی یو ځل یو سړي ته مری ته اچولې وه. واچولې مې وه که نه؟ هغه مړ شو. په څه مړ شو؟ د مری بلډ پریشر یو مری بلډ پریشر و او یو ځای کې دی ویل چې څه نامه دی په پوزه کې زیب النسا ده داسې و
زیب النساء نه ورقنوسې وه او ما نه څه نه تپوس کوي هغې خلکو نه وکړو چې په اپریشنو کې تولیې او قینچیانې پاتې کېږي